ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمای وای ما ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک د دواړو جهانو سردار زما مور او پلار دي در د زار او صدقه د او خبرو خاص وصیت ما ته کړو چې ابو ذر دا نصیحت مې در سره په غوږ ونیسه دا په ټول عمر کې په ټول ژوند کې په دې باندې پایبند اوس. اول د مسکینانو سره محبت او هغو سره ژوندي اوسېدلو ناستې پاستې والا او تعلق جوړولو تعلق درلودلو والا واوسېږي. یقیني کوم چې غریبان یې مسکینان یې هماغه کسان هغه د دې سرمایه‌دارو په نظر کې داسې خوار او سپک ورته معلومیږي. ته یې د دې خبرې څه اندازه ولګوی لږ چې رسول الله مبارک ابو ذر ته څه وایي. نبی کریم علیه السلام په خپله مسکیني اختیار کړې ده چې د څو عاجزي په انسان کې پکښې کړي. زموږ بیا بد ځینې کېږي. دا ولې وجه څه شي ده؟ کله چې ستا دا پیسې ستا د وجې ستا په خاطر یو پیدا مسکین ته ورسېږي دغه اولاد ته یا هغه په سبقه سي یا پر درس یا د هغه د کور یو د وړو ګزاره وسي یا مثال د یو کرنټو د بجلي او د پنکې او د کولر ګزاره وسي. ته سوچ وکړه چې د انسان قدر در کعبه شریف زیات دی. کعبه شریف کې پیسې لګول د کعبه شریف په پوش دومره اجر نه لري لکه څنګه چې د مسلمان یو ګیټي لپاره سره یو کار وکړي د مسلمان د اولادو د بچي د مسلمان د آینده لپاره چې الله رب العزت د انسان قدر د مسلمان قدر در کعبه بالا دی. ته په دې بل راضي کیږي که به ناراضه کیږي. موږ بجای نفرت ورسکو دشمنی بغض حسد کینه او دا توهین نیکو رقم پتون. دوم خبره د دې خبرې وصیت و ما ته وکړي چې ای ابو ذر د دنیا په لحاظ درځان وکم ته ګور تا به الله په شاکرونو کې داخل کې وبدي شماري او د دین په لحاظ درځان ولوړ ته ګور. ته څه په سوي چې پلانې تهجد کوي ختم دغه انسان پلانې قرآن تلاوتي ختم دغه انسان پلانې صدقه کوي خو ستا هم دغه کاروبار دی. پلانی مثال بچي حفظ کړي دي خو ستا هم بچنسته. پلانې د آخرت غم لري ته د آخرت غم نه لري. درېمې راته دا وصیت کړی چې ای ابو ذر وسیله رحمي قرابت داری رشتہ داری دا تعلقات ضرور ساته. وسیله رحمي کوه خوای که په دې کې ستا سره ستا قریبا دومره بد وکړي دومره بد چې ودي وژي پکې هغه ته مه ګوره. ګرمي یری دي چې په قریبي خوري بس تا خپل ښه کوه د خدای دپاره الله هر څوک ګوري. څلورمې وی دا وصیت راته کړی چې ای ابو ذر د لا حول ولا قوة الا بالله په کثرت سره وایه دغه کلمه دا د خزانو څخه د جنت یوه خزانه ده دا مه یرو. پنځمې وی دا وصیت راته کړی چې ابو ذر د چا څه سوال مه کوه که ته په آس پور وي او شي د څه لاس پسې راکښته کېږي خپله یې راخله ګډوه په خپله راخله دا داسه مثال ولاړېږي په خپله کار کوه بیخي څه مجبوره نه سي چاته په سوال نه کوي خپل کار په خپله کوي. ای ابو ذر شپږم دا وصیت مې ومنه پر مثال چې د الله رب العزت په معامله کې د الله رب العزت په حق کې د الله رب العزت لپاره د هیڅ چا د ملامت والي پروا مه ساته بس دا د الله خاطر ساته. ای ابو ذر اومه دا خبره ده دا خبره وی ما ته وصیت کړی و چې د حق او د رښتیا ویلو په وجه که څه هغه ترخه وي هغه مثال سخت وي د چا پروا مه ساته. حق خبره کوه که دې قریب وي که دې دوست وي که دې لرې وي که جندي که خوابدی کېږي که ټمبه کېږي که هر څه کېږي حق او رښتیا خبره کوه. چې پلار دې په ناحق نه ورته چې بابا دا ناحق توب دی چې ته کوې دا ظلم دی دا تجاوز دی دا بد دی سړی کوي نور خو نو الله ښه پوهېږي.